کله چې رحمت شاه سایل دا نظم لیکه چې ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښور. ستا تصویر مې تل د زړه په وران کور کې ساتلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښور. نو سایل صاحب دا خبره بې ځایه نه وه کړې. په اصل کې پېښور چې د 2000 کالو زوړ ښار دی، دا و هم د ګلونو ښار، د خوشبویانو ښار. مونږ که د تاریخ په پړاوونو باندې ګرځو او د ګندهارا خبره کوو، ګندهارا سیولایزیشن یا د ګندهارا تهذیب چې د هغې معنی هم ده خوشبو او ګلونه، نو دغه قصه دغه سټوري مونږه د پېښور نه بغیر نشو کولی، ځکه چې پېښور د ګندهارا تهذیب مرکز پاتې شوی دی. دا د ګلونو ښار، دا د رنګونو ښار، دا د باغونو ښار. دا داسې بې ثبوته، بې دلیله، بې تاریخه خبره نه ده. دا د هغه وخت حکمرانانو، د هغه وخت تاریخ لیکونکو انچ بابر هم په خپلو یاداشتونو کې لیکلي دي چې کله ما پېښور ته زه لاړم، ما په سپرلي کې ومې لیده، نو هر طرف ته ګلونه وو، هر طرف ته خوشبویانې وې، هر طرف ته باغونه وو. تاریخ ته نه ځو ځکه چې زموږ دومره زغم هم نشته، دومره د زړه زور هم نشته چې موږ خپل روټس معلوم کړو، موږ خپل جرړې معلوم کړو، موږ خپل ځان وپېژنو چې موږ څوک یو. څنګه چې ما ووی د پېښور قصه 2000 کاله وړاندې شروع کېږي، خواوشا 2000 کاله وړاندې د ګندهارا تهذیب سره. بیا دلته کوشانیان راغلي دي، دلته مورینز راغلي دي، دلته بیا د کنشکا او د اشوکا بادشاهي، بیا دغه شانتې راځه ورپسې مغول راغلي دي، دغه شانتې برطانوي راج، او اوس چې پېښور کم دی هغه د کومو خلکو په لاسو کې دی، د چا د وسته لاندې دی، د چا د واک د لاندې دی، او په کوم حال کې دی هغه ستاسو د وړاندې دی. نن هم چې تاسو پېښور کې ګرځئ، د پېښور په اطرافو کې ګرځئ، نو تاسو ته به د بودایانو د دور نه راواخله تر اوسه پورې د بېلابېلو دورونو نښې نښانې په لاس باندې راځي. دلته خلکو تخلیق کړی دی، دلته خلکو هنر زده کړی دی، دلته خلکو د رنګونو په ژبه او د سازونو په ژبه د خپل زړه خبرې کړي دي. دا ښار چې د ګلونو او د باغونو ښار و، نن سبا د بمونو ښار دی، نن سبا د بېقرارۍ ښار دی، نن سبا د دوړو او د بدرنګۍ ښار دی، او نن سبا د ویرې ښار دی. دا هر څه څنګه وشو؟ دې باندې که مونږه د تاریخ هر څومره کتابونه وګورو، خو رحمت شاه سایل چې په دې نظم کې د پېښور تاریخ، د پېښور سره د خپل اټیچمنټ او د مینې قصه په کوم زورور انداز کې کړې ده، په کوم خوندور انداز کې کړې ده، د هغې ثاني نشته. زه د سایل صاحب د دغه نظم نه تاسو سره یو څو برخې شریکوم او بیا هغې باندې لږې خبرې هم کوو. په دې نظم کې چې زمونږه په دې موجوده دور کې یا په دې نږدې تاریخ کې د پېښور سره څه وشو، د پېښور د ولس سره څه وشو، د پېښور د رنګونو او ښایستونو سره څه وشو، یوه داسې نقشه راښکلې شوې ده، یوه داسې قصه شوې ده چې که په غور واورېدی شي نو کیدی شي زمونږه د بیدارۍ او زمونږه د بیا را ژوندي کېدو سبب وګرځي. سایل صاحب وایي چې ما درته ټول عمر د ګلونو ښار ویلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره. ستا
تصویر مې تل د زړه په وران کور کې ساتلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښور. نو دا د تاریخ په بېلابېلو دورونو کې د کلتور مرکز، د تخلیق مرکز، د هنر مرکز او د رنګونو او د سازونو مرکز پاتې شوی دی، د فکر او فلسفې مرکز پاتې شوی دی. ګندهارا غټ تهذیب و، په ټوله سیمه کې د هغې اثرات او د هغې رڼاګانې او د هغې چې کوم فکرونه هغه خوارو، او د آسیا د هرې سیمې نه چې به خلک راتله نو هغوی به د پېښور غونډه کې مقدس ښار ته راته. دا د هغوی دپاره ډېر مقدس ښار و، ډېر پاک ښار او ډېر د ښایست نه ډک ښار. نو ساحل صاحب وایي چې ما درته ټول عمر د ګلونو ښار ویلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره. او بیا یې دا د نړۍ د غټو غټو ښارونو سره د دې موازنه کړې ده، او بیا ګورئ چې څنګه یې ورسره د خپلې مینې اظهار کړی دی. ساحل صاحب وایي چې چا که د لندن د ښار د حسن قصه کړې ده، ستا تصویر مې غلی شان په زړه کې خندېدلی دی. چا که د پیرس مازیګري سندرې کړي دي، ستا صدر زما په زړه بلا راورېدلی دی. چا هم که ماڼۍ د واشنګټن په خوند ستایلي دي، زه ستا دلربا قصه خوانۍ کې ګرځولی یم. چا که د ډیلي د ماښامونو ذکر کړی دی، زه ستا ماښامونو په کوڅه کوڅه کې نوستی یم. ما ته خو د ګردم د سپرلي د باده ښکلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښور. تاسو ګورئ دې کې چې کله ساحل صاحب د پېښور خبره کوي، او بیا د پېښور د لارو کوڅو خبره کوي، او بیا د قصه خوانۍ خبره کوي. قصه خوانۍ د بازار اف سټوري ټیلرز، یعنی پېښور خو د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا په بالکل په منځ باندې انټرسیکشن باندې او د دې په سنګم باندې پروت دی. نو دا د قافلو او د کاروانونو ښار و، څنګه چې ما ووایي دا د کاروبار ښار و. دا قافلې چې به راتلې، دا کاروانونه چې به راتله، نو دوی به د ځان سره یوازې سامانونه نه راوړه چې دلته به یې خرڅول یا به په دې لاره تېرېدل. دوی به د ځان سره آیډیاز راوړه، دوی به د ځان سره فکرونه راوړه، دوی به د ځان سره فلسفې راوړې، دوی به د ځان سره قصې راوړې، او یا په قصه خوانۍ کې ناست وو، چایانې به یې هم څښلې، ګپونه به یې هم لګول، خبرې به یې هم کولې، او خپل وختونه، خپل ماښامونه به یې په دغه قصو باندې او په دغه خبرو باندې ښایسته کول. ورځو د نظم یو بلې برخې ته، د تاریخ کیسه، د تاریخ د دورونو کیسه، او زمونږه د تاریخي عظمت کیسه په خپل ځای باندې. خو چې کله بیا په دا نوي دور کې دلته د لویو طاقتونو یعنې امریکې او سوویت یونین ترمنځ جګړه جوړیږي، لانجه جوړیږي، او هغه جګړه او هغه لانجه زموږ وطن ته راوړي. نو د هغې جګړې، د هغې بارودو، د هغې وسلو چې کوم زور و، هغه د پېښور نه وځي او هغه د پېښور د خلکو نه وځي. ساحل صاحب وایي چې ستا د ښکلو غوښې چې ګل پاڼې پاڼې الوزي، زه یې تماشا په چوپه خوله کوم بې وسه یم. ستا د ښکلو وینې چې د ګلو بارانونه شي، زه چې پرې د اوښکو جنازه کوم بې وسه یم. ستا او زما مینه پېښوره د پیړو مینه، دا نه وه چې ته دې شې لوګې زه درته ګورمه. ستا او زما وینه پېښوره د یو تن وینه، دا نه وه چې ته شې داسې توی زه درته ګورمه. خو دا د تاریخ جبر دی او جبر نازولی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره. دا عامې خبرې نه دي ساحل صاحب چې کړي دي. ستا د ښکلو غوښې چې ګل پاڼې پاڼې الوزي،
زه یې تماشا په چپه خوله کوم بې وسه یم. اوس خبره دا ده چې ستا د ښکلو، ستا د مینهوالو، ستا د خپلوانو، ستا د رشته دارانو، ستا د خلکو غوښې چې الوزي، په بمونو کې الوزي، د تشدد په پیښو کې الوزي، نو د هغې وجه دا ده چې زما سره څه وس نشته، زما سره څه واک نشته، زما سره څه اختیار نشته چې زه یا خو د دې مخنیوي وکم او یا د دې تپوس وکم. او دا د تاریخ جبر دی او جبر نازولی دی. دغه خلکو جبر دی چې هغه نازولی خلک دي. نازولی مطلب هغه د زور خاوندان دي، هغې د طاقت خاوندان دي، هغې له هغه چالاکي ورځي، هغې له هغه پالیټکس ورځي، هغې له هغه سیاست ورځي چې هغه زما په خاوره، زما په ښار، زما په وطن لوبې کوي، زما په ژوند لوبې کوي، زما په خلکو لوبې کوي. او زه حیران دیران ولاړ یم د خپلې بېوسۍ او د خپل په ما باندې چې څه روان دي زور زیاتې جبر، د هغې تماشا کوم. بیا دا بېوسي چې ده، دا د کوم ځای نه پیدا شوې ده؟ دا بېوسي د دې نه پیدا شوې ده چې زما کم اجتماعي شعور دی، یا زما کم اجتماعي احساس دی، یا زما کم وجود دی، هغه دومره په ټوکړو کې ویشلی شوی دی. زما ذهن، زما فکر، زما قامي چې کومه نظریه ده، هغه دومره ځپلې شوې ده او دومره د جبر د لاندې شوې ده چې زه یې بېوسه کړی. دغه تصور، دغه خبره بیا سایل صاحب څنګه کوي؟ هغه وایي: ګرانه پېښوره، زه ګونګی نه یم خو څه وکم، هېڅ ویلی نشم چې د وس ژبه مې غوسه ده. شل ځله که زه د ژوند او مرګ په برید ولاړ یمه، څوک به ژبه راکړي، د ولس ژبه مې غوسه ده. کله چې ولسونه د خپل ځان تپوس نشي کولی، کله چې ولسونه د خپل ځان نه پیژني، خپل پیژنګلو نشي کولی چې زه څوک یم، هغه بیا د کنفیوژن ښکاري، هغه د انتشار ښکاري، هغه د ویرې ښکاري، او هغه بیا په ټوکړو کې ویشلې شوي او ویشلې شوي قامونه، ویشلې شوي کورونه د خپل ځان او د خپل عزت تپوس پوښتنه نشي کولی. خو بیا د یو شاعر کار دی چې هغه یوازې دا نه چې مسله بیان کړي، پرابلم وښیي چې یاره کرایسس دا دی، یا مسله دا ده، یا پرابلم دا دی، بلکې هغه دغه مسلې یو حل هم ښیي او د هغې په شا باندې چې کوم علتونه دي، کومې وجې دي، هغه هم په ډاګه کوي او بیا تا ته د راتلونکي دپاره یوه لاره هم ښیي. سایل صاحب هم دغه کړي دي. سایل صاحب څه وایي؟ سایل صاحب وایي چې څو پورې چې وانخلي شعور اجتماعي غیرت. دا دومره ګرانې خبرې نه دي، ماشومان به هم پوهېږي، غور وکړي. څو پورې چې وانخلي شعور اجتماعي غیرت، سوځي به جونګړې، بنګلوال به تماشې کوي. سوچ مې وحدت وي تار په تار د پښتني غیرت، مري به غریبان او لیډران به تبصرې کوي. مونږ ته خپل نصیب په وینو سور را رسېدلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره. ما درته ټول عمر د ګلونو ښار ویلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره. کله چې سایل صاحب وایي چې مونږ ته خپل نصیب په وینو سور را رسېدلی دی، نو دا نصیب بدلیږي هم، دا نصیب ښه کېدی هم شي. مونږه چې دا کم د وینو بارانونه روان دي او زمونږ قوم، زمونږ خلک، زمونږ ښارونه د کم تور دور سره مخ دي، د کمو تورو تیرو سره مخ دي، د دې نه د وتلو دپاره سایل صاحب د اجتماعي احساس خبره کړې ده، د اجتماعي غیرت خبره کړې ده. او کله چې اجتماعي شعور پیدا شي، اجتماعي مسلې به هم هوارې شي او زمونږ ښارونه به هم محفوظ شي، زمونږ کورونه به هم محفوظ شي، مونږ به د خپل ځان هم تپوس کولی شو او ورسره به زمونږ دغه په وینو سور نصیب چې کوم دی
دا به هم بدل شي.